یوه پیغله جینۍ چې خپلو وروڼو خرڅه کړې ده او هغه هلکانو ورسره ناروا او غلط کارونه کړي دي او ویډیوګانې ترې جوړې کړي دي. دغه ویډیوګانې چې اوس ورله په انټرنیټ باندې خپرې کړي دي، تاسو سره به دلته شریکوم. خو اول د دغه جینۍ بیان راغلی دی، دغه ضروري ګڼم چې تاسو دغه بیان واورئ او غور پرې وکړئ او خپله نظریه کمنټ کې شریکه کړئ. دوستانو، دغه جینۍ په خپل بیان کې داسې وایي چې زما مور او پلار مړه شوي دي، زما وروڼه چې ودونه یې کړي دي او نشې کوي. دغه جینۍ وایي چې زه د پیسو دپاره په هلکانو باندې خرڅه کړلم او هغه هلکانو زه خپل کور ته بوتلم. دغه هلکانو چې زه اخیستي وم، نو ما له به یې کور ته هلکان راوستل او ما سره به یې دغه ناروا او غلط کارونه کول او ما نه دغه هلکانو ویډیوګانې هم جوړولې چې هغه ویډیوګانې به یې ځان سره ږدلې. دغه جینۍ وایي چې زه دغه هلکانو سره پوره 1 کال په دغه کور کې وم او ما له ډېر زیات هلکان راوستي ول، ما سره یې دغه ناروا او غلط کارونه کړي دي. دغه جینۍ وایي چې کومې ویډیوګانې د ما په انټرنیټ باندې خپرې شوي دي او څوک یې ګوري، نو هغه دې مهرباني وکړي دغه ویډیوګانې دې ډیلیټ کړي او د هغوی دپاره یې دغه بیان ورکړی دی. دوستانو، که موږ وګورو نو وروڼه د پلار په حیثیت وي، ځکه چې یو پلار څنګه خپلو بچو له تربیت ورکوي، داسې چې کله پلار وفات شي نو هغه وروڼه د کور مشران شي او خپلو خویندو باندې نظر ساتي او د هغوی تربیت کوي. خو داسې بې غیرته او بې ضمیره وروڼه هم شته دی چې خپلې خویندې خرڅوي د یو څو روپو دپاره او د هغوی بیا تپوس نه کوي. نو دغه جینۍ چې د هغه کور نه راتښتېدلې ده او هغه هلکانو یې دغه ویډیوګانې اوس په انټرنیټ باندې خپرې کړي دي، دغه جینۍ مجبوره شوه او دغه انټرویو ورکړله او خپل بیان یې خلکو سره شریک کړو چې دغه ویډیوګانې ما نه په دې طریقه شوي دي. دوستانو، دغه ویډیوګانې موږ سره دي، تاسو یې کتل غواړئ پیج ته لاړ شئ او هلته یې کتلی شئ. که ویډیو مو تر اخره پورې کتلي وي نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ چې داسې معلومات تاسو سره شریکوو.